د زمري ریاست څلېرویشتمې د نمانځنې په موخه دلته په کابل کې پراخ چمتوالی نیول شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د دې ورځې د نمانځنې په موخه یې بېلابېلې غونډې برابرې کړي دي او دغه ورځ به په یو لړ مراسمو کې ونمانځي. له دې سره ترخوا د ملي دفاع وزارت ویلي چې د دې ورځې د نمانځنې لپاره پراخ چمتوالی نیولی او تمه شته چې دغه ورځ د یو لړ پوځي مانورو په ترسره کولو سره ونمانځي. نورې ادارې هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره چمتوالی ښیي او دوی ویلي دي چې د اسد یا زمري څلېرویشتمې د نمانځنې لپاره یې تدابیر نیولي او تمه شته چې د یو لړ مراسمو په ترسره کولو سره دغه ورځ ولمانځل شي. کابل ښاریانو سره چې موږ وغږېدلو دوی ویل د اسد څلېرویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او په دغه ورځ باندې افغانستان له غربي ښکېلاک څخه ازادي اخیستې ده. دوی ویل چې د دې ورځې د نمانځنې لپاره دوی هم چمتوالی نیولی دی او تمه یې څرګنده کړه چې د دغې ورځې د ښې نمانځنې لپاره به خپله برخه کار وکړي. له دې سره ترخوا د افغانستان کرکټ بورډ نن د دې ورځې د ښې نمانځنې په موخه یو 10 وریزه سیالۍ ترسره کړه. البته دغه دوستانه سیالۍ وه او موخه یې دا وه چې دغه ورځ د دغې ورځې اهمیت خلکو ته وښیي. ترڅنګ د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره چمتوالی روان دی. موج نیوز ته ترلاسه شوي معلومات ښیي چې په جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د دغې ورځې د ښې نمانځنې په موخه تدابیر نیول شوي دي. موج نیوز خبري اژانس تاسې ته شیبه په شیبه د دغې ورځې د نمانځنې او د بېلابېلو ولایتونو څخه د یادې ورځې د نمانځنې او د خلکو د احساساتو په اړه برنامې لري. هیله ده چې موږ وڅارئ.